السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته ووایم چې د پاکستان شعیب اختر تېره شپه د هندوستان په یو چینل کې یعنی مرکه درلودله چې هلته خبریال له طرف نه ډېر سخت خراب شوی ده. شعیب اختر ته ډېرې سختې خبرې کړې دي چې هغه به زه تاسو ته ووایم، او بل به زه تاسو ته د بابر اعظم پلار چې کوم ده د محمد نبي زوی حسن عیسی خیل ته بیا څه ویلي دي، او بل به زه تاسو ته د افغانستان دغه لوبغاړي چې کوم ایشیا کپ کې سوپر 4 راوند کې ښې لوبې ترسره نه کړې، هغې نه وروسته باید دوی د افغانستان د کرکټ مینوالو ته څه خبر ورکړی ده. دغه به هم زه تاسو سره شریکوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. زه اول زه تاسو ته وایم چې تېره شپه دغه د پاکستان شعیب اختر چې کوم ده د هندوستان په یو چینل کې یو مرکه درلودله چې د خبریال طرف نه ډېر سختې خبرې شعیب اختر ته شوي دي. شعیب اختر ته دغه وویل شو چې تاسو په افغانانو باندې اوس دغه احسانونه کوئ چې تاسو هلته اوسېږئ او تاسو به دوی نه اوس هر شی غواړئ چې دوی به تاسو په امر باندې چلیږي. خو بل طرف ته شعیب اختر هم بیا ورته ډېرې خبرې کړې. شعیب اختر ورته ویلي دي چې یعنې دوی غلط ول، ځکه ما دغسې وکړل او دا د منګه وړونه دي او دا هغسې ده، منګه دوی ته ځایونه ورکړي دي، د منګه پاکستان ورسره ډېره مرسته کوي. بل طرف ته د هندوستان دغه خبریال له طرف نه هم ډېرې سختې خبرې ورته سوي دي چې باید دغه لوبه ده، لوبه کې هر شی راتللی سي، خو تا ته نه و په کار چې تا خپل هم ښه پوهېږې، هر شی تا کړي دي، میدان نه ته خبرې، خو ته بیا هم دغه لوبغاړو پسې داسې خبرې کوې. نو ډېرې سختې نورې خبرې مې ورته کړې ولې تاسو به خپله دغه ویډیو هم شاید کتلي، ډېره زیاته وایرل سوې ده چې شعیب اختر سره بیخي جوابونه نه ول. آخر کې هم دغه خبره کوله چې د موږ افغانان وروڼه یو او موږ سره پوهېږو او تاسو ته په کار نه ده چې د موږ منځ کې یعنې اختلافات پیدا کوي. خو دغې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې شعیب اختر هم پنجابی ده او دغه د بابر اعظم پلار هم پنجابی ده چې د بابر اعظم پلار یوه ویډیو ډېره زیاته وایرل سوې ده چې د حسن عیسی خیر محمد نبي زوی ته یې ډاډ ورکړی ده. محمد نبي زوی ته یې ډېرې ښې خبرې کړې دي او حتی دغه یې ورته ویلي دي چې دغه لوبه اصلا تاسو ګټلې ده، موږ وایي نه ده ګټلې، خو بس الله پاک موږ ته راکړله، که نه یې اصلي حقدار یې وایي تاسو یې څنګه چې تاسو ښه لوبه ترسره کړله، نو تاسو وایي لوبه بایللې نه ده، لوبه تاسو ګټلې ده، خو بس الله پاک دغه لوبه موږ ته راکړله. نو دغه ویډیو هم وایرل سوې وله، دغه د بابر اعظم پلار دی، څنګه چې زوی شریفه ده همدغسې پلار هم شریفه ده، تاسو یې خپل هم کتلی سئ. او بل به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان لوبغاړي دغه ایشیا کپ سوپر 4 راوند کې خو یې دومره خاص لوبې ترسره نه کړلې. هغې نه وروسته بیا رحمان الله ګوربز، رشید خان، ابراهیم زدران، فضل حق فاروقي د افغانستان د کرکټ مینوالو نه بخښنه غوښتلې ده او دغه خبره مې ورکړې ده چې انشاءالله تعالی دغې نه وروسته به موږ شپه ورځ یعنې ډېر زیاته خواري کوو، په ځان باندې به محنت کوو او د موږ به د تاسو په خولو باندې مسکا راولو. لوبې راتلونکي کې که خیر ډېرې زیاتې دي، افغانستان لوبغاړو ته په کار ده چې څه وسول دغه ایشیا کپ کې دغه باید هیر کړي او ځان باندې ډېر زیات کار وکړي، ځکه د موږ ټیم کې اوس هم ډېرې زیاتې کمزوره نقطې دي، هغه باندې باید دوی کار وکړي او یو مضبوطه لوبډله افغانستان جوړه سي. او په آخره کې به زه تاسو ته وایم چې هغه د پاکستان او د افغانستان لوبې نه وروسته چې کوم میدان کې جنګونه سوي ول، د افغانستان د کرکټ مینوالو او د پاکستان د کرکټ مینوالو هغه کوم کسان چې نیول سوي دي د افغانستان، هغه باندې د دوبۍ دولت 3000 درهمه جرمانه کړي دي، یعنی تقریبا 2 لکه کردال روپۍ راځي. دغه د افغانستان لوبغاړي جریمه کړي دي او دوی ته اخطار هم ورکړی ده، که بیرته بیا هم دغسې میدان کې جنګونه وکړل نو بیا به موږ تاسو بندي کړو، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته ډیپورټ کوو. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.